سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان پایلیز توپوهونکی رحمان الله ګربز تېره ورځ لنکا پریمیر لیګ کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې خپله لوبډله یې بریا ته هم ورسوله. رحمان الله ګربز تېره ورځ لنکا پریمیر لیګ کې په 30 توپونو باندې چټکه 50 ووالله چې خپله لوبډله یې بریا ته ورسول. د رحمان الله ګربز لوبډله یوازې یوې بریا ته اړتیا لري چې تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي. رحمان الله ګربز لنکا پریمیر لیګ کې نن یو ځل بیا ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله چې په 18 توپونو باندې 21 منډې جوړ کړلې. بالاخره خپله وکټ یې د لاسه ورکړله. لوبه لا هم روانه ده چې کومه لوبډله به دغه بریا ترلاسه کوي. که د رحمان الله ګربز لوبډله دغه بریا ترلاسه کوي نو تر نیمه پای لوبې پورې به ځان رسوي. او داسې راشد خان هم د امریکا میجر لیګ کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله. نوموړي په 32 بالونو باندې چټکې 50 منډې جوړ کړلې چې په بیټینګ کې 15 شپږیزې 4 څلوریزې شاملې وې. نوین لکه په دغه لوبه کې ډېر سخت وټکوي چې په یوه اوور کې 2 شپږیزې او 2 څلوریزې پر وواللې. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ د ټیک ټاک آی ډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.